الینګاري صاحب څخه نړۍ مننه. له ننګرهاره راغلي ځوان شاعر عباس تنها ته بلنه ورکوو چې راسي زموږ د غونډې شاعرۍ ګډونوال سي او خپل شعرونه راواوروي. تنها صاحب: موږ که یو موټی شو او لټه وکړو صلح به راوړو دا به ګټه وکړو څوک به وطن په کلبونو جوړ کړو څوک کلاړان به ورله خټه وکړو. د هر سره مخه ټولو راغلو معززو مشرانو د سلامونه د پښتنه مې وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول درانه به روغ جوړ او خوشحاله وي. دا چې د یو غزل اجازه یې راکړه نو یو غزل به درته ووایم چې تکراري غزل دی. ملګري غوښتنه کوي دا چا ویل چې هر رنګه خیالات پکې راځي، دا چا ویل چې هر رنګه خیالات پکې راځي. اکثر چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څکلي دي جانانه اوس خولې ته چې اوبه راځي ټول شات پکې راځي. چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څکلي دي جانانه اوس خولې ته چې اوبه راځي ټول شات پکې راځي. چې ما د پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل بنګړي دي مړي دومره خدمات پکې راځي. چې ما د پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل بنګړي دي مړي دومره خدمات پکې راځي. غزل زه خف فکر او هنر لیکم خو بیا هم انسان دی کله کم او کله زیات پکې راځي. زموږ د کوڅې دا لښتې خستا په کور راغلی زموږ تراب سے مننه. غزل زه په فکر او هنر لیکم خو بیا هم انسان دی کله کم او کله زیات پکې راځي. زموږ د کوڅې دا لښتې خستا په کور راغلی خما ویل چې دا څنګه میوجات پکې راځي. زموږ د کوڅې دا لښتې خستا په کور راغلی خما ویل چې دا څنګه میوجات پکې راځي. الله در لالي ګلابي شونډې در کړي عباس ته دې څه ورکړه زکات پکې راځي. د وخت راکولو ډېره مننه.